اوس راځو موږ تاسو د اتم درس پاتې برخه وایو. د اتم درس پاتې برخه د یعنی تیر درس کې موږ تاسو پوزیسیو پرونامن یا ملکی ضمیرونه وویل. اوس راځو موږ تاسو په ملکی ضمیرونو باندې نور هم سر خلاصو چې څنګه یعنی په مثالونو کې موږ تاسو باید په دې باندې په عملي شکل سره ځان پوه کړو ترڅو په ښه توګه باندې زده کړو. راځو اوس موږ تاسو عنوان ته زموږ تاسو ته اتم درس د پاتې برخې عنوان دی Endungen der Possessivpronomen am Beispiel mein. Endungen معنا په سوچه پښتو کې کوم تاسو وایو Endungen ورستاړي ته وایي Endung تنا ورستاړي ته وایي او Endungen چې دی جمع ده یعنی ورستاړي یا موږ تاسو پسوند په دري ژبه کې پسوند ورته وایي او په انګلیش کې سفکس. ښه اوس پسوندونه د Possessivpronomen am Beispiel mein وایي د ملکي ضمایرو پسوندونه د mein د مثال سره یعنی د mein په مثال سره موږ تاسو د ملکي ضمیرونو مثالونه وړاندې کوو ترڅو ښه پرې پوه شو. اول راځو موږ تاسو دلته په دې باندې لږ سر خلاصو. اول دی زینګولار پلورال ملکي ضمایر په زینګولار حالت کې چې کوم دي او پلورال حالت او دا زینګولار او پلورال بیا په څلورو مختلفو حالتونو کې چې نومیناتیو داتیو اکوزاتیو او ګینیټیو حالتونه دي په دې کې موږ تاسو وایو چې کوم تغیرات پکې راځي. په دې موږ تاسو په تیر درس کې مو هم په وضاحت سره ویلي دي یا په تشریح سره ویلي دي. اوس دلته بیا یو مرور د درس کوو او بیا راځو مثالونو ته. مثلا دلته ماین دی ماین مانټل په نومیناتیو حالت کې ماین مانټل ماین د مانټل آرټیکل چې دی هغه دیر دی بشتیمټ آرټیکل دیر دی او اون بشتیمټ آرټیکل عین راځي نو ځکه د عین تاسو ماین وایي. دلته پوزیسیو حالت بیا ماین راځي ماین مانټل او دا چې د فیمینن دی د دې مثلا آرټیکل چې دی بشتیمټ آرټیکل دی دی او هغه اون بشتیمټ عینه راځي عینه او پوزیسیو حالت کې ماینه تاسو وایي. او نیوټروم یا خنثی یا بیجانه شی د لپاره چې موږ تاسو استفاده کوو das هم دی داس د لپاره موږ تاسو اون بشتیمټ آرټیکل د داس چې دی عین دی نو موږ تاسو دلته پوزیسیو حالت کې موږ تاسو ماین استفاده کوو. همدغسې په ډاټیو کې ډیر موږ ویلی وو چې په دیم باندې بدلیږي عین په عینم باندې اوس ماین په ماینم باندې او دی موږ تاسو ویلی وو چې په نومیناتیو کې دی په ډاټیو کې په دیر باندې بدلیږي نو دی په دی عینه او په ډاټیو کې دی په دیر بدل شو عین په عینر بدلیږي او دلته اوس پوزیسیو حالت دی نو ماینر او وروسته د هغې څخه داس همت موږ تاسو وایو او داس همت عین همت او په ډاټیو حالت کې عین موږ تاسو ویلی وو چې دیر موږ تاسو ویلی وو یا داس او دیر دواړه دا په دیم باندې بدلیږي نو عینم دلته ځکه چې پوزیسیو دی نو ماینم او همداسې په اکوزیټیو حالت کې موږ تاسو ویلی وو چې صرف د دیر په حالت کې تغییر راځي نو ټول هماغه لکه څنګه چې په نومیناتیو کې دي په اکوزیټیو کې هم هماغه دي. دیر په دین باندې بدلیږي نو عین په عینن او ماین ځکه چې پوزیسیو دی نو ماین په ماینن. صحیح شو. ماینن مانټل ماینه هوزه ماین همت هوزه پتلون ته وایي مانټل چې دی مانټل کورتۍ ته وایي یا په موږ تاسو کوټ هم ورته وایو او بل همت چې دی یا خنقاق ته وایي. بل چې دی په ګینیټیو حالت کې راځو په ګینیټیو باندې دلته ګورئ ماینس مانټلز راغلی او په دې ځای کې ماینس همدس راغلی او دلته چې دی ماینر هوزه یعنی د دې د ساختار ته موږ ګورو دا لږ داسې ګنګس کوونکی دی سړی پرې نه پوهېږي دا څنګه دی. راځو د دغه دپاره دلته یو قانون وایو دغه قانون چې سر خلاص شي په دغه قانون چې سر خلاص شي نو په هغه باندې مو په اسانۍ سره سر خلاصېږي. مثلا دیر او داس چې دي دیر او داس په ګینیټیو حالت کې دیر او داس دا په دس بدلیږي
او د هغې نه وروسته دغه نوم چې کوم دی دلته دغه نوم راځي او د هغې وروسته موږ یا اس او یا هم ای اس اس او یا هم ای اس د نوم سره اضافه کوو چې دا ګینټیو حالت ته واوړي. ښه اوس د دغې دپاره دلته راځو دغه یې مثالونه دي. مثلا ډېر پاته ډېر دغه دی ډېر پاته داس آټو دغه دی دا داس دی دا. اوس دې قانون کې اړو مثلا ډېر او داس چې دا په دس واوښته او نومن د پاتر او آټو دواړه نومونه دي دغه دی او په آخر کې ګورئ موږ تاسو دغه اس او یا ای اس په بعض حالاتو کې اس او بعض حالاتو کې ای اس راځي. مثلا دلته ګورئ په دغه ځای کې ای اس اضافه شوی ای اس هغه وروسته درسونه کې موږ تاسو نور وایو چې کوم ځای کې اس او کوم ځای کې ای اس اضافه کیږي خو دلته قانون موږ تاسو زده کوو. دلته اس اضافه شوی په دې حالتو کې نو this patters this autos او که چیرې دا هغه چې کوم دی که چیرې دی یعنی فیمینن وي او یا هم پلورل وي په فیمینن او فلورل دواړو کې دی استفاده کوو ارټیکل د دی په ګینټیو کې په دیر بدلیږي که پلورل وي که زینګولر وي په دیر بدلیږي او وروسته د هغې څخه نومن یا په زینګولر حالت کې او یا هم په پلورل حالت کې په دواړو کې. مثلا دلته دی هوزه دی هوزن یو جمع حالت دی یو زینګولر حالت دی او دا چې دی د قانون مطابق دی په دیر بدل شو دا دیر دی او وروسته د هغې څخه ما ویلي چې یا به سینګولر او که پلورل دواړه هر یو چې لیکي یعنې هر یو حالت چې وي هغه په خپل حالت لیکل کېږي. دیر هوزه یا دیر هوزن جمع سینګولر. ښه اوس دلته راځو عین شان ماین دی دا دیر مانټل دی دا په دس مانټلز ماینس مانټلز. دلته فیمینن دی دی په دیر بدلیږي دیر هوزه ماینر هوزه. دلته بیا هم نیوټروم حالت دی لکه دلته چې دلته هم هماغسې عین شان دی ماینس همدس صحیح شو. بل دلته په پلورل حالت کې موږ تاسو ویلي په نومینټ کې هماغه ماین استفاده کېږي ماینې خپله راځي او دلته د نوم پلورال حالت. په داټیو کې موږ ویلي وو چې دی په دن باندې بدلیږي. په داټیو کې دی جمع په نومینټیو کې دا ماینې دی یا دی همدن په دن همدن دلته ماینن همدن جمع حالت کې په داټیو کې. اکوزیټیو کې هماغه څنګه چې په نومینټیو کې دی په هغې کې هماغسې دی او په ګینټیو کې د دغه قانون مطابق دا په ماینر دی په دیر او وروسته پلورال حالت نامه. ښه اوس راځو دلته مثالونو ته. لومړی مثال دی اس ist mein Mantel دا د ما کورتۍ ده یعنې دا یو هغه جمله ده نه حرکي ده او نه هغه ده ساکنه جمله ده او بیانیه جمله ده صحیح ده. اس ist mein Mantel. ښه دا د ما هغه دی یعنې دغه مسکولین دلته چې دی دغه مانټل دلته مې استفاده کوو. وروسته راځو ich trage meinen Mantel یعنې دا څنګه کولی شو په داټیو کې څنګه استفاده کولی شو دا پوزیسیو پرونومن چې کوم دی ich trage meinen Mantel زه د ما کورتۍ اغوندم. دا اغوستل چې دی ګورئ دا خپله یو حرکي حالت دی یو حرکي عمل دی نو ځکه دلته موږ وایو چې ich trage meinen دا دیر مانټل دی نو ځکه چې په داټیو کې ګورئ دلته دغه دی ماین په ماینم بدل شو دلته ماینم مانټل دا زه اغوندم د ما کورتۍ. بل دی ich ziehe nicht meine Hose aus یعنې زه نه وباسم یا نه وکاږم meine Hose د ما پتلون aus دغه ziehen سره دی ziehen ausziehen اصلا دا یو فعل دی ziehen aus دا یو کلمه ده ausziehen یعنی هغه ته وایي د کالو ویستلو ته وایي. اوس دلته ich ziehe nicht یعنې زه نه وباسم یعنې زه یو حرکي عمل دی خو زه انجام کوم نه نو ځکه دلته ګورئ ماینر هوزه نور به په قانون پورته سر خلاص شوی وي دا چې څنګه دلته استفاده شوی هغه دا دی.
او د دوهم قانون د اکوزیټیو داتیو د لپاره چې موږ تاسو قانون ویلو د دوهم قانون مطابق دا یوه حرکي جمله ده خو البته په منفي حالت کې. بل دی ich finde meinen Mantel schön. ich finde mein Hemd gut. ګورئ په اکوزیټیو حالت کې موږ تاسو ویلي وو چې بعضې فعلونه ګورئ ما تاسو ته به ویلي وو چې لومړی قانون دا دی چې بعضې فعلونه په ذات کې اکوزیټیو او یا داتیو وي. you finde یو د هغو کلمو یا فعلونو څخه دی چې هغه اکوزیټیو دی په ذات کې، نو ځکه دلته موږ تاسو بیا اکوزیټیو حالت ته پوزیسیو پرونامن استفاده کړی دی. ich finde meinen د دیر منټل دی که نه، دیر موږ تاسو ویلي وو چې په اکوزیټیو کې دیر په دین بدلیږي او نور ټول بیا د نومینیټیو په شان باندې، صرف په دیر کې فرق دی. den Mantel schön. ich finde den Mantel schön. یعنی دا مانټل یا کرتۍ چې ده دا ښایسته ده. بل دی ich finde mein Hemd gut. ګورئ دلته das Hemd دی، das Hemd دی، das das Hemd دی، das Hemd په پوزیسیو پرونامن کې دا اوس das موږ تاسو ویلی وو چې das bestimmt article کې das ویل کېږي، په اون bestimmt کې ein او په mein پوزیسیو ته چې راوړو هم همغه mein راځي. mein Hemd gut یعنی د ما خنکاک ښه دی. بل دی das Reißverschluss meines Mantels ist kaputt. das Reißverschluss چې کوم دی دا هغه ته وایي د زنځیر ته وایي، زپ چې په انګلیسي کې ورته وایي زنځیر ته وایي. وایي د ما د کوټ یا د ما د کورتۍ ماینس مانټلز، ګورئ دغه قانون دلته عملي شوی دی، دا آرټیکل د ګینټیو ماینس مانټلز از کاپوت یعنی ما د هغه چې دی د کورتۍ زنځیر خراب شوی دی. بل دی das Reißverschluss von meinem Mantel ist kaputt یعنی کولی شو دا هغه چې دی پوزیسیو حالت دغه شان باندې هم ولیکو، یعنی زما د هغه زنځیر چې دی د کورتۍ زنځیر خراب دی. فون ماینم، فون دلته ګورئ دلته ولې داتیو استفاده شوی په دې جمله کې، بیا دلته ځکه داتیو استفاده شوی چې د هغه نه مخکې د نومن نه مخکې پیور داتیو اضافي حرف راغلی فون چې کوم دی د فون نه وروسته ځکه چې دا دیر دی، دیر په داتیو کې په دیم بدلیږي، نو دلته دا ماینم شو. meinem Mantel ist kaputt. بل ich bügele jeden Tag meinen Hemden. دلته ګورئ دا جمع دی ځکه دلته ماینن راغلی. ګورئ ich bügele زه وتو کوم، بوګل وتو کولو ته وایي. بوګلې jeden Tag هره ورځ meinen Hemden د ما دغه چې کوم دي خنقاقونه. دلته دا دی د جمع دپاره چې و هغه موږ تاسو ویلی وو چې په داتیو کې ځکه دا یو حرکي عمل دی، په داتیو کې دی په دین بدلیږي، نو ځکه دلته دین راغلی meinen Hemden. بل دی ich laufe morgens mit meiner Kollegin. وایي زه هر سهار منډې وهم میت چې دی یو حروف اضافي پیور داتیو حروف اضافي دی. دا ډیر دی کولیګن دی موږ تاسو ویلی وو چې دلته هم جمع ده که نه، په داتیو کې دی په دیر بدلیږي، دلته کوزیټیو دلته هم جمع ده او دلته هم جمع ده. ګورئ دلته دې ځای کې ماینن راغلی او دې ځای کې ماینر راغلی، نو او دې دواړه داتیو دا ځکه چې ګورئ دلته جمله چې دا خپله جمله هغه ده لاوفې یو حرکي حالت دی، خو د میت په واسطه سره انډایرکټلی موږ تاسو کولیګن ته څه شی کړی دی، دلته ماینر استفاده کړی او دلته هم جمع دی موږ تاسو ماینن استفاده کړی. دلته جمله خپله داتیو ده، دلته موږ تاسو انډایرکټلی د میت په واسطه سره دا داتیو حالت ته اړولی. لکه دلته ګورئ داتیو کې یعنی چې خپله داتیو حالت دی ماینن راغلی او دلته چې ګینټیو حالت اوښتی یعنی موږ تاسو خپله دا ګینټیو ته اړولی، ځکه چې دلته میت راغلی کولیګن مو د موږ ځان مربوط کړي دي که نه، نو ځکه دا میت ماینر کولیګن شوی دی. دا و اتم درس، نو هیله کوم چې تاسو د باندې سر خلاص شوي وي. بیا هم د نورو درسونو لپاره زموږ سره اوسئ.